Hai, grano dostanu salamuna za kurtiyam nung raz za auzma ham karang jang rawan zai sahib. Hai, zai sahib. Au mina sarayao 在蒙个的北京的牛街的什么那路的阿斯托格尼西西梅塔还有蒙个木哈车的zai sahib. سلامونه درنو کتونکو جوړ په خیر فلمن یم چروغ جوړ او خوشاله بوي نن ورځ د بیجینګ نیوجی سیمې ته راغلی یو او دلته مونږ غواړو چې د روژه لپاره غوټۍ غوښتل چې زموږ روژه ماتې وګوري او مونږ دلته راغلو چې ځینې توکي واخلو او دلته تاسو ګورئ چې د حلالو خوراکونو پیسې مونږ ویل شو چې قصابې شته دي دلته ډېرې قصابې دي نو مونږ لومړی لاس هلته به غوښه واخلو او ډوډۍ به واخلو وچه ډوډۍ به واخلو د پسه د غوایي او د چرګ غوښه به واخلو او د روژه ماتې د چمتو کولو لپاره خوندور خوراکونه به واخلو او زه هم ډېر خوشحاله یم داسې پوهېږي چې ځکه چې نیوجې سیمه په بیجینګ کې تر ټولو ډېره لوی د مسلمانانو اوسېدونکې سیمه ده او په دې ځای کې ډول ډول خوندور حلال خوراکونه اخیستلی شو او زه هم د حلال خوراکونه خوښوم ډېر خوښوم نو سبا ورځ به روژه ماتې به سبا روژه ماتې به مونږ یو روژه ماتې ولرو او زموږ خپل ملګري به هم راشي هغوی سره به یو ځای روژه ماتې مونږ به یوه مېلمستیا روژه ماتې ولرو او تاسو به هم راشئ او ننداره به وکړئ چې مونږ څنګه روژه ماتې لرو وروسته به ډوډۍ هم وخورئ اوس راځئ چې دغه کسابایت اوس ننوځو داسې ګوري د وایو پسه واښه بازار کسابای او لومړی د ننوتلو مخکې باید د روغتیا اکاونټ چک کړئ او د کرونا وبا د کنټرول لپاره خو اوس په بیجینګ کې کرونا وبا کنټرول کېږي واو او زه لومړی ځل دغه بازار ته وتم لومړی ځل وا تاسې ګورئ وا ښه بوی زما پانده زای صاحب ښه بوی شته د کباب بوی کباب بوی تاویږي زما روژه ده وږی شو ډوډۍ وچه ډوډۍ هم اخیستلی شي موږ به هم وچه ډوډۍ واخلو د سبا د روژه ماتې لپاره یو درې پاکټه یعنې څومره به پنځه کېږي خو موږ سبا به ښایي 12 کسان پوره لویه پیمانه您好这怎么卖12元要一包是5个吗12不是吗不是12我知道12是吧12元品质或大概巴亚的和卡布鲁奇的ډوډۍ د پایو په پاره څنګه ګرانه یا څه تقریبا دا 15 دانې دي کابل کې یو ډوډۍ په 10 افغانۍ د شاوخوا یو یوان کېږي دا څه وکړئ چې ارزانه ده په افغانستان کې ارزانه په چین کې ښایي ګرانه ده ډوډۍ نو موږ دا 3 دانې سمه ده او 3 دانې ښایي 15 زای صاحب زای صاحب مونږ به مېلمستیا نه تاسې ګوري پیسې ورکول ته اړتیا نشته یوازې په موبایل کې د بانکي سیستم له لارې پیسې ورکولی شي我们来记录一下他买东西准备拍点饭的过程了哇就是我们当地的朋友买都是这个价，我们是朋友们。在去参加我以前蒙个都上有那巴雅也替他是哎那米娜了哈17对大西520元的哈520元的
哈，做哇哦，在才有هم banki per online kalau kiki payment stasi pan da asana da coaching kita ke shangruan da البته دا ډیره اسانه طریقه ده ځکه پیسو ته اړتیا نشته چې جیب کې پیسې او خو زه هم له ځان سره پیسې هم نه راوړي زه هم نه راوړم یوازې د آنلاین سیستم له لارې پیسې وا哇کومه کاسابایستا اشنا دغه زمونږ کله کله دلته راشي因为他每周都来嘛。这个其实在哈尔湾呢，还牛街是没他了来，这在这儿家都上了嘞。2斤。2斤多少？1 kilo 哈。哦，1 kilo。1 kilo 多斤呢？或者要2斤吧，你不要瘦一点。瘦一点，这个就是带点筋不肥。可以，Piggy 怎么判的？是筋不是油。好。2斤，敏敏去帮我付一下，然后我回3斤左右。不是这个不是。不要后面这个，要这块吧。2斤，左右2斤左右。行，2斤左右吧。沙发，打 Piggy 那弟弟可以，Piggy。来给称一下。大概马里卡边喝出来。马里卡喝出来的。对。2斤。你们是全家人都在这做这个是吗？还给了突然那啥要在那个卡萨贝到大咖喱可以。切一切，帮我们切一切，块儿也可以。块儿。土菜块儿就行，炖着吃，跟牛肉跟土豆炖着吃。大的。大的。你们在这儿做这个几年了？做这个生意？10几年了。他这话一切对突然那个出拉斯卡鲁拉帕拉和他们在那个扫大可以。他是故里这是你妈妈吗？对。这个蒙古拉帕拉这个哇哈土菜可以。爸爸大一点，阿姨。OK。大一点。串肉，它那个应该拿块出来了，大的。大一点，还再大一点，大口吃肉。5斤呢。哎，做吧，好吧。全部吃，小丸子一碗，1碗半。要第2个上这个团马上给你发切了吧，他们都是好茶。一点那个。孜然。那要什么？4斤碗里哇。我瓦利亚都要这一4斤肉串4斤肉串。不是，就要4斤了。他要一点点这个油，可以给他一点吗？给他一点点。一点就行谢谢。大家瓦利亚图个。瓦利亚你看到了，70阿克斯特莱，70的阿克斯特莱蒙古上头它我可以وصل وقصة واتش دوداي أو جيني يوبار مصرف خاتونا أو دغا كاغازي جامونا يوبار مصرف جلاسونا جلاسونا جيني فالجونا إذا برش من المنارة زينو دغا يوبار مصرف توكي خوي زكا من زل بينشتا بيا وزو بل زايتا ولار بل ما بكرت بلاش زو تاسو کولای شئ دلته باوز ډېر زیات کسان انتظار کوي خوندور دي دلته نه هغه په بل ځای کې خو هغلته هم ډېر انتظار ته اړتیا شته牛街水嘛它干那姑娘的怎么盘的这个去好了话那姑娘对了的好苦花黑的哇满记烧饼哇看来肯定很好吃。对我买过好吃的那也属于网红的那个但是我觉得排队排这么久但是你看都是当地的居民或咋有些东西他们都他多day啊我才多day在谁不能在这里ورو check واخي مونږ ته انتظار کړی
完了呢，他是过的，他是错了。的牛街тарих дер вогде. Ну, задача他是不会给去的牛街тарих څومره کاله ما چې کوم څه معلومات لوستلي د نیوجې تاریخ فکر کوم کابو لزر کالو څخه اوړي زر نه زر کاله هو زر کاله تاریخ لري او هاي د چین د宋老元په وخت کې ځینې مسلمانان له منځنۍ اسیا څخه هم بیجینګ ته راغلي او په دې سیمه کې یې اوسېږي او په دې ځای کې خپل ژوند شروع کړ خو لاس کله منځنۍ اسیا څخه دلته راغلل نو هغه ځای تاسې وګورئ چې همدلته دغه ځای د نیوجې جومات دی نیوجې جومات ډېره لویه پیمانه لري ښایي په یو وخت څو زره مسلمانان سره یو ځای لمونځ کوي هو دغه ځای ډېر تاریخي ودانۍ ده څو سوه کلن تاریخ لري خو زده صاحب تاسې همیشه دلته لمونځ کوي ها هو کله چې موږ نیوجې ته راشو د توکو اخیستلو لپاره نو بیا جومات کې هم لمونځ کوو مازدیګر او یا د ماښام لمونځ وکړو او کله دلته بیا حلال خواړه هم خوري او سودا وکړو بیا لاړ شو کور ته پیمانه لویه ده ها د نیوجې جومات فکر کوم چې دا په بیجینګ کې لوی جومات دی هو تر ټولو ډېر لوی جومات ځکه چې نیوجې سیمه د مسلمانانو تر ټولو ډېر لویه سیمه ده استوګنیزه سیمه ده او موږ چې کله دلته راشو نو بس لمونځ هم وکړو خصوصا د اخترونو په وخت کې هو البته د اختر په وخت کې ډېر ګڼهګونه ده د کوچنۍ اختر او لوی اختر په موده کې نو په دې سیمه کې ښایي ټول ودانۍ ساختماني ځانګړتیا هم اسلامي ځانګړتیا ده تاسې ګورئ ټول دوکان هغه سپین او شین رنګونه دي او دا ښایي د مسلمانانو خوښېږي دا په شنه رنګونو باندې کله چې دوی خواړه د خوراکي توکو په دوکانونو کې تاسو وینئ هغه شنه رنګونه چې وي دا د اکثره د حلالو خوراکونو ارام ژوند لري سمه ده زده صاحب ځایي اوسېدونکي هم په دې ځای کې تاسې پوهېږئ چې په دې سیمه کې شاوخوا 28 قومونو خلک سره یو ځای اوسېږي او ښه سلوک کوي ښه ارام ژوند کوي ما ته خو تعداد معلوم نه ده خو د ډېرو قومونو خلک دلته ژوند کوي هو هم وکړئ قدم شته خو تاسې ګورئ هر کسبی ښه سوداګرۍ لري کوي او ښه ګڼهګونه دي تاسې ګورئ تاسو ګورئ دلته کله راشو دا باوت خامخا اخلو خو ډېر خلک ورته ولاړ یو ځای موږ ورته وګورو وا ډېر اوږد کار شته لوی کتار شته په دې کتار کې باید ودرېږي وخت ایا څو ساعتونو ته اړتیا شته زما په د پوځ د خوړلو لپاره خو انتظار کوو نه غواړم که تاسو غواړئ ودرېږئ انتظار要吃吗还太长队了我ډېر ګڼهګونه وه دومره زیات可是他大概在我去拍一下看看大概包子的班呢有的他们的包子是馅哇他是鼓励ډېر زیات کسان دلته انتظار کوي او د دوی د خوندور خوراکونو ته انتظار牛肉饼那是肉饼的我一碗很多对品质原要品质1万有的那要的那碗可能kebab هم شته哇塞劲高哇好生意啊真是好生意哇هغه ځای هم یو دوکان ډېر ښه سوداګري هم لري
ها ګرانو دوستانو شاوخوا نیم ساعت وروسته د انتظار نه وروسته اوس مونږ خپل ډوډۍ په لاس کې نیسو تاسې ګورئ مینه سړی صاحب د نننۍ د لوړه ماتې لپاره څه وښیي روژه ماتې لپاره به نه واخیستل ها نو زما نور څه شی؟ ملګري نور باوزه او دغه څه نومېږي烤包子 kebab باوزه کباب نو موږ څلور کسان یو روژه ماتې لپاره به نه واخیستل ها وا او ښه بوی شته بشته وږی یم بیا زه وږی یم خو نشته لوړه ماتې به ژر راشي ها بس موږ د روژه ماتې لپاره موږ د روژه ماتې لپاره بندوبست ونیو او موږ سامان واخیسته نو سبا ورځ به موږ د روژه ماتې یوه ځانګړې خپرونه هم ولرو نو زموږ نننۍ چارې دلته پای ته پای ته رسېږو نو خدای پامان خدای پامان سبا به وکړو روژه مبارک